اختر امارت دی راغاړي اوس جانان بختور امارت دی د لوی بخونکي او مهربان څښتن تعالی پر پاک نامه قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوږو او زړه ته راتېرو د تمرکز خپرونې لیدونکو لوی اختر مو مبارک شه. طاعت عبادتونه او قربانۍ مو پاک الله په خپل دربار باندې قبول او منظور وګرځوه. دوستانو تاسې پوهیږئ چې لوی اختر دی او دا د قربانۍ او د حج اختر دی. زموږ هغه درانه هیوادوال زموږ هغه دوستان چې د حج د سپېڅلې فریضې په خاطر سعودي عربستان ته تللي دي او هغوی به د الله تعالی د سپېڅلې کعبې دیدار کوي. خدای پاک دې ټولو عبادات او طاعتونه ورته په خپل دربار باندې قبول او منظور وګرځوي او هغه دعاګانې چې د افغانستان او د خپل ګران هیواد د خلکو په حق کې کوي هغه دې هم الله تعالی قبول کړي. قدرمن دوستانو زه روشن یم او تاسې را سره د تمرکز ځانګړې اختریزه خپرونه ګورئ. په نننۍ خپرونه کې هم را سره دوه ګلالي ټیمونه، دوه بریالي ټیمونه او شپږ با استعداده ځوانان په خپرونه کې دي. دوی به را سره سیالي کوي، په خپلو کې به سوالونو ته ځوابونه وایي او خپرونه به چمتو کوو. هغه پوښتنه چې له تاسې څخه مطرح کیږي په پوره فکر او دقت سره یاداشت یې کوئ، ځواب ورته پیدا کوئ او هغه شمېره چې تاسو د تلویزیون پر سکرین راځي په هغه شمېره باندې له خپل شهرت سره سم ځواب راولېږئ او د تمرکز خپرونې د ډالۍ ګټونکي شئ. درنو دوستانو تر خپرونه مې تر پایه مو یوازې مه پرېږدئ ځکه چې له ما سره ګلالي ځوانان دي. نو تاسو را سره اوس یې زه به ورشم له دوی سره به ستړي مه شي. د اختر مبارکي او ښه راغلاست به ورته ووایم ځکه دا خو د افغانانو کلتور او عنعنات دي چې یو څوک ورته راځي، میلمانه ورته راځي، بیا په ځانګړې توګه د اختر په ورځو کې له هغوی سره باید اختر مبارکي وکړي. السلام علیکم، ستړي مه شئ، نیکمرغه لوی اختر دی ستاسو مبارک شي. څنګه یاستئ؟ صحت مو ښه دی؟ کور مو ودان. راځئ له تاسو نه پیل کړو، تاسو هم له قدرمنو لیدونکو سره هم د اختر مبارکي وکړئ او هم ورته ځان ور وپېژنئ. سخن خوب است اول خاطر کس را نرنجاندن که بعد گفتگو سود ندارد لب گزیدن ها. سلام و صد سلام خدمت شما دوستای عزیز. عید همه شما مبارک و همچنان عید روشن صاحب مبارک. تمام دوستانی که در تالار با ما هستند و تیم مقابل. من رفیع الله امیری هستم، یکی از مسئولین پنزه ژورنالیست و خوشحال هستم که امروز در خدمت شما در این برنامه جذاب و دیدنی قرار دارم. بسیار عالی، بسیار خوب. خوش آمدید برتان میگم و باز هم عید سعید قربان برتان تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. او دغه ځوان ماته راګوري او خاندي او هغه څوک چې مسکا کوي زما ډیر خوښیږي. نو تاسو ستړي مه شئ، ستاسو د اختر مبارک شي او لیدونکو سره ځان ور وپېژنئ. یو سلام تاسو ته او یو سلام قدرمنو اورېدونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به وي، د صحت عافیت جامې به یې په تن وي. دوی ته د اختر مبارکي وړاندې کوم او تاسو ته هم د اختر مبارکي وړاندې کوم. کور ودان او ته بسم الله محمدي یې؟ بلې و همداسې ده که نه؟ تا خو ځان معرفي نه کړه مګر ما درته وویلې. او دا بل ګلالۍ ځوان چې ما ته ګوري ماشاءالله بس دا د افغانستان راتلونکې ده. نو ستاسو دې هم نیکمرغه لوی اختر مبارک شي، طاعتونه عبادتونه مو قبول شه او تمرکز ته ستړی مه شي. سلام و احترام خدمت شما روشن صاحب عزیز، خدمت گروپ بی و حاضرین گرامی و همچنان بیننده های نهایت معزز و ارجمند. هلال احمد عرب هستم، محصل رشته ژورنالیسم و این ایام مبارک به همه شما تبریک میگم. عید خوب و خوش داشته باشید. خوش آمدید، زنده باشین. تشکر. من هم باز به شما عید تبریک میگم و خدا کنه که روزهای عید به سرتان خوب بگذره. ډیره زیاته مننه. راځو د بی ګروپ ته دا ځوانان هم غواړي چې له موږ سره له خپلو کورنۍ سره او له خپلو هیوادوالو سره د اختر مبارکي وکړي. ستړي مه شئ، په خیر راغلی، اختر مو مبارک شه. صحتتان خوب است. کور مو ودان. با هر دلی که شاد شود شاد می شوم من، هر که آزاد شد آزاد می شوم من. هر که در بند رفت رفیقی غمش منم، هر که از بند رست آزاد می شوم من. به نام یاد خدای بخشنده و مهربان و با عرض سلام خدمت روشن صاحب گرامی، تیم مقابل، حاضرین در تالار و کسایی که ما را از طریق پرده تلویزیون تماشا میکنند. امیدوارم هر جای دنیا که هستید خوب و صحتمند بوده و از گذشت روزگار در امان باشید. عیدتان مبارک، ایامتان خجسته باد. صفی الرحمن ادیب هستم، یک تن از محصلین دانشکده ژورنالیسم سرتم گروپ بی. بسیار عالی. ادیب صاحب خوش آمدید او اختر مبارک شه. راځو د بل ځوان ته چې ښایسته کالي کړي دي، کالي درته مبارک شي او له هغې نه مخکې د اختر مبارک شه او بیا د کالي مبارک شه. ژوندي اوسئ روشن صاحب. تر هر څه د مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو روشن صاحب ته، مقابل ټیم ته او د تالار حاضرینو درنو میلمنو ته او څوک چې مونږ د تلویزیون د پردې له شا ویني او هغو ته
یو خاص سلام او د لوی اختر د قربانۍ اختر او د ورورولۍ اختر مبارکي وایم او هیله ده چې یو د خوشحالۍ اختر یې پیل کړی او تر دې دمه یې را رسولی وي. شیر محمد فیضي یم د ژورنالیزم پوهنځي یو برحاله محصل یم چې اوس تاسو په چوپړ کې. فیضي صاحب خدای دې راوله وخته ډېر زیات مبارک شي. ژوندي اوسئ، الله دې راځو دلته یو بل ګلالی ځوان هم داسې ماته راګوري. قدرمنو دوستانو مخکې له دې نه چې دی خپلې خبرې پیل کړي زه وایم چې د ده دغه څهره یو نړیوال ورزشکار ته ورته ده. تاسې فکر وکئ چې د چا غوندې ښکاري. ستړي مه شئ، اختر مو مبارک شه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که انسانها را اشرف مخلوقات آفرید و نطق و بیان را فرق میان انسان و حیوان قرار داد. سپاس و ستایش زیبنده اقدس و مقدس است که انسانها را بر زیور اندیشه و خرد بیاراست. خداوندا توی پروردگارم، همه از توست یا رب هرچی دارم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما روشن صاحب، تیم مقابل، حاضرین در تالار و کسانی که همین اکنون از پرده تلویزیون من را تماشا میکنند. محمد مهدی جنتی هستم، یک تن از اشتراک کننده برنامه تمرکز. بسیار عالی، بسیار خوب. جنتی صاحب خوش آمدید و عید قربان برتان تبریک میگم. همچنان عید به شما. نو زه ورته ښه راغلاست وایم. قدرمن دوستانو راسره اوسئ. تمرکز خپرونې ته ورځو. نن د اختر ورځ ده او موږ تاسې ته د اختر مبارکي وایو. ستاسو اطاعت او عبادت دې قبول شي. ورځو دواړو ټیمونو ته او تاسې راته ووایي څوک به یې ګټي. زه پوهېږم ډېر ځوانان وایي چې الف ګروپ یې ګټي، ډېر ځوانان او ډېر لیدونکي وایي چې بی ګروپ یې ګټي. خو زه به دوی نه پوښتنه وکړم کدام تیم برنده میشه. قسمی که قبلا گفتیم انشالله که ما برنده هستیم میبریم و با همو آمادگی و چون در برنامه تمرکز هستیم 100% باید با آمادگی کامل آماده باشیم و با همو آمادگی کامل آمدیم تا برنده شویم. یعنی با فکر و دقت پیش میرین. قطعا. او تاسې دوست ما تا جای مبالغه میکنه روشن صاحب گرامی. من روی تمرکز دوستای خود فیضی صاحب و مهدی جان که میبینم انشالله فکر نکنم که جز ما کسی دیگه برنده باشه. بسیار و من فقط کم گفتم چون من مرد حرف نیستم، مرد عمل هستیم تیم ما. بگو انشالله. انشالله. نو درنو دوستانو قدرمنو لیدونکو اختر دی شوخي او ټوکې ټکالې به هم کوو او ورځو خپرونې ته وګورو چې نن دې ځوانانو ته څه ډول پوښتنې آماده شوي دي او دوی څه ډول ځوابونه وایي. آماده یاستئ؟ انشالله موږ آماده یو. آماده هستیم. الف ګروپ نه پوښتنه وکړم که له بې نه؟ از یوش هر قسم راحت هستیم. ښه پرېکړه یې ماته راکړله. نو زه راځم الف ګروپ ته. قدرمنو دوستانو زما درنو تخنیکي همکارانو، اول خو دې ستاسې نیکمرغه لوی اختر مبارک شي. طاعتونه، عبادتونه او دغه خدمتونه مو الله تعالی په خپل دربار باندې قبول او منظور وګرځوه. ټولو ته مبارکي وایم. درنو دوستانو راځئ چې خپرونه پیل کړو. ورځو تاسو راسره تر پایه واوسئ. نو زه له خپلو تخنیکي همکارانو هیله کوم چې د الف ګروپ لپاره لومړۍ پوښتنه چمتو کړئ. ستاسې پوښتنه ده د اختر لمونځ د لومړي ځل لپاره د چا په امامت ترسره شو؟ الف د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، ب د حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه، جیم د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او دال د حضرت علی رضی الله تعالی عنه. ستاسو وخت شروع شو. کوشش وکړئ، فکر وکړئ، تمرکز وکړئ او یو سم ځواب راته ووایئ. عرب صاحب یو څه خفا په نظر راځي. پنځه، څلور، درې. گزینه جیم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و حضرت سلم. محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم د جیم ټاکنه. مطمئن یاستئ؟ انشالله مطمئن هستیم. مطمئن 100% مطمئن. 100% مطمئن یاستئ. خو زه وایم چې بالکل د دوی دغه پوښتنه صحیح ده. سمه ده. واو مبارک مبارک. ډېره جالبه او ډېره په زړه پورې او ښه ځواب. نو دا اوس موږ ورو ورو یقیني کوي چې کیدای شي دا ټیم یې وګټي. البته کیدای شي خلک په هغه وخت کې وایي چې ډېر مطمئن نه اوسیږي. ما زیاد مطمئن نیستم که کدام تیم برنده میشه، چون هنوز از 100% فقط 5% به ما شما معلوم شده. 95%ش هنوز به جایشان هستم. درنو دوستانو خپرونه به ډېره زیاته جالبه اوسیږي. په دې کې به تاسې له ډېرو نوو معلوماتو سره مخ شئ. هغه څه چې په هکله نه پوهېږئ کیدای شي ورباندې وپوهېږئ. راسره اوسئ. ورځو د بې ګروپ ته او له خپلو درنو همکارانو نه هیله کوم چې د اختر په دغه پوره انرژۍ سره د بې ګروپ لپاره لومړۍ پوښتنه چمتو کړئ. پوښتنه ده چې مقبره امیر علی شیر نوایی در کدام ولایت افغانستان موقعیت دارد؟ الف در ولایت بلخ، ب در ولایت سمنگان، جیم در ولایت هرات و دال در ولایت کابل.
15 ثانیه وقت دارین، وقتتان هم آغاز گردید. مشوره بکنید. جنتی صاحب، فیضی صاحب. خب سوال دوم گزینه جیم درست است در ولایت هرات. گزینه جیم. 100% آماده هستم انشالله. 100% آماده هستی؟ نه مطمئن هستم، چون این را از قبل تاریخ دوستا خواندن و تمرکز وکاسشون بسیار بالا هست. ولی مهدی جنتی همین رقم خنده بر لب دارد. ایده از دیگه باید خوشحال باشیم. خوش باشی. او قدرمن دوستانو درنو لیدونکو د دې پوښتنې ځواب سم دی. مبارکتان باشه. بخیر باشید. بسیار خوب، بسیار عالی. بازی بسیار جالب و دیدنی پیش میره و انشالله که یک تیم حتما برنده میشه. قدرمن دوستانو راسره اوسئ، د اختر ورځې دي، اختر شپې دي، بس تاسې خوندورې اختریزې میوې خورئ، خو خپل صحت ته هم پاملرنه وکړئ. دا د قربانیو اختر دی، حتما به موږ او تاسې قرباني کوو. زموږ او تاسو په چمګاونډ کې به خلک قرباني کوي او غوښې به اوسېږي، خو خپل صحت ته پام وکړئ، ځکه په دغو ورځو کې معده ډیر زیات لوډینګ ورباندې وي، ډیر بیروبار ورباندې اوسېږي، نو کیدای شي چې ځینې معدې کمزوري اوسېږي، هغه یې ونشي زغملی. بیا خدای مکړه چې سر مو تر ډاکټره ونه رسېږي. نو ښه دا ده چې فکر وکړو، په خوراک کې هم دقت وکړو، تمرکز وکړو او له هغې وروسته یو څه خواړه نوشیجان کړو. قدرمن دوستان راسره اوسئ، خپرونه ډېره په زړه پورې روانه ده. بیا به هم ورځو د الف ټیم یا د الف ګروپ نوبت دی او له دوی څخه پوښتنه مطرح کوو. پوښتنه ده چې د شهید ملا اختر محمد منصور په لومړنۍ غږیزه وینا کې مهم پیغام څه و؟ ستاسې په ځوابونو کې دي د خپلو وسلو او مهماتو سره احتیاط کول، ب د خپل ولس سره ښه سلوک او کار اهل کار ته سپارل، جیم د ځنګلونو او دولتي ځمکو ساتنه، دال د غنیمت مالونو زیاتول. 15 ثانیې وخت لري، وخت مو شروع شوی دی، فکر وکړئ، دقت وکړئ او یو خوندور او جالب ځواب راته راکړئ. ستاسې وخت شروع شوی دی. 15 4 3 گزینه دو یو ب. یک رقم عکس العمل نشان میتین روشن صاحب که 100% جواب ما درست است. متاسفانه من خبر ندارم که جواب شما درست است یا خیر، ولی همکار تکنیکی ما میگه که این دفعه جواب شما درست است. بسیار خوب، بسیار خوب. من دیدم اینا بسیار تمرکز کردن و در ثانیه اخیر جواب خود ارائه کرد، ولی هر چیزی که با فکر و دقت باشه نتیجهش مثبت و درست می باشه. قدرمن دوستانو، خلک له پوره دقت سره، له پوره آمادګۍ سره راغلي دي او غواړي چې ډیره کوچنۍ اشتباه هم ونه کړي. راسره اوسئ، خپرونه ډیره زیاته جالبه ده، ډیره جالبه ده. ورزو حرف ما به تیم مقابلی است که مشت نمونه خروار است، هنوزم سر وقت است. هنوز هم سر آغاز برنامه است. هنوزم سر وقت است. گروپ الف باید ترساندن نکنه. نه چیزی که میگه در عمل ثابت کنه. قبلا گفتم ذکر کردیم که ما مرد عمل هستیم. انشاءالله مردان آهنین، مردان عمل. تمرکز یا هم په انګیزه راغلی انشالله چې موږ هم وګټونکي انشالله. تمرکز را که فیضی صاحب یا مهدی جان داره و خودم تا جایی که مطالعه میکنم انشالله فکر نکنم جز ما کسی دیگه برنده باشه. یعنی جواب شما به تیم الف است که خاموشی ما را، باخت ما را دقیقاً قبول نکنیم. ما هم یک چیزی را بر خود میگیم. نو قدرمن دوستان را سره اوسئ، ورزو میریم سراغ سوال و از همکار تکنیکی خود تقاضا میکنم که یک سوال جانانه را برشان آماده بسازد. اولین آیت قرآن کریم بر کدام پیامبر نازل گردید؟ چی سوال جالب. اولین آیت قرآن کریم به کدام پیامبر نازل گردید؟ بر حضرت موسی علیه السلام، ب بر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، جیم بر حضرت عیسی علیه السلام، دال بر حضرت ابراهیم علیه السلام. 15 ثانیه وقتان آغاز گردید. مهدی جان جنتی حمید جنتی لبخند میزنه، میگه مطمئن هستیم و میگه که 5 4 گزینه ب درست است. این جواب
گروپ ب ادیب، فیضی و جنتی 3 نفر میگه که جواب ما درست است. ولی ببینیم که جوابشان درست است یا نیست. بله، این دفعه جواب شما درست است. مبارکتان باشه. مبارک. قدرمند دوستانو، بیننده های عزیز، هر دو تیم بسیار با دقت، با فکر، با تمرکز پیش میره و سوالای خود بسیار متفکرانه جواب میده. مبارکتان باشه. تر اوسه پورې دواړه ټیمونه په مساوي ډول روان دي. درنو دوستانو، یو څه درته ووایم چې په دې خپرونه کې موږ یو کوچنی گیم هم لرو چې هغه به ستاسې لپاره ډېر زیات جالب اوسیږي او هغه گیم به له دې ځوانانو سره نه بلکې په تالار کې له ناستو ځوانانو سره اوسیږي. وګورو چې په دې گیم کې څه شی دي او دوی څنګه کولی شي مخکې یوسي. راسره اوسئ، بیا هم ورځو د الف گروپ ته. اجازه ده؟ بالکل اجازه صاحب اجازه است. نو زه مخکې له دې نه چې پوښتنې ته ورشم راځم امیری صاحب ته. امیری صاحب، روزهای عید است، کجا میری؟ کجا رفته بودی و چی پلانا داری؟ روزهای قطعا که آدم به دیدن دوستا اقارب و فامیلا میره و همچنان با دوستا چکر میره، چون دمی جریان سمستر زیاد درس میخوانیم، خسته میشیم، ذهن ما هم به تفریح ضرورت داره و تفریح میتیم تا آماده باشیم به سمستر بعدی و امتحان ما. څومره ښه، ډېر ښه. او محمدي صاحب، ته څنګه ته غزني یې که نه؟ ځکه تا سره مخکې خبرې وکړې، تا ویل زه د غزني یم. اختر کې چېرته تللی وې؟ چېرته به ځې؟ ځکه لوی اختر خو خلک وایي چې 7 ورځې اوسېږي، نو قرباني م کړې که نه؟ بالکل و، لکه څنګه چې روشن صاحب تاسو ته معلومه ده قرباني مو کړې ده. له قرباني بعد موږ بیا پلان لرو چې خپلو اقاربو ته، له هغه بعد بیا صنعتي پارکو ته د چکرو دپاره داسې سیاحتي پارکو ته به ځو، هلته به خپلې چکرې به خپلو دوستانو سره به وینو او بس هغوی به څوکه څوکه د چکر په لور له ځان سره بیایي چې هغو ته هم یو چکر ورکړو، ساعت تېر شي. ورزو له عرب صاحب نه به پوښتنه وکړو. عرب صاحب، یک رقم خاموش به نظر میایی، خدا نخواسته این تو نیست که گوشت قربانی نه زیاد نوشیجان کردی و شکم درد و یا کدام تکلیف دیگه خو نیست؟ نه خواهش میکنم، تو گپ نیست، فقط کم حرف هستن، زیاد کم حرف صحبت هستی، نمیکنم. اما امروز عید است. بله، دقیقاً انرژی عید داریم، چرا نه؟ صحبت هم میکنیم. در روزهای عید کجا میری؟ چی پلان داری؟ ما رو کدام جای میبری یا نه؟ به توکل خداوند، اگر قسمت باشه، اگر خداوند نوشته کرده باشه، ما و شما هم یک روز چکر میریم. چرا؟ میریم. بله، به توکل درست است و ما از خدا میخوام که به عرب صاحب انرژی بده تا صحبتش یک ذره بلند شه و گپش خوب بشنویم و احساس نکنیم که خدا نخواسته در کدام مشکل دچار هستند. عرب صاحب مثل بحر است، آرام ولی وسیع است، پرشور. خواهش میکنم. څنګه چې دوی زیاته کړه همداسې د عرب صاحب داسې یو څه وخت خاموشه یو هغه بیا داسې لکه سمندر چې یو دم بس خو داسې نه شي چې په داسې وخت کې په شور راشي چې خپرونه خلاصه وي. نه. ورزو قدرمنو همکاران مې هیله کوم چې د الف گروپ لپاره پوښتنه چمتو کې وګورو چې دوی په ځواب ورکولو باندې توانیږي او که نه. عرب صاحب چی نوشته کرده؟ نوشته کرده که حج پرچه او طول عمر کې 100 ځله فرض دی. حج پرچه او ټول عمر کې 100 ځله فرض دی. څه جالبه پوښتنه ده. دا زمونږ همکارانو هم داسې په زړه پورې پوښتنې برابرې کړي دا چې بیخي له اختر سره او له دغو ورځو سره مناسبې دي. په ځوابونو کې دی الف په ټول عمر کې 1 ځل پر مکلف مسلمان چې مالی او جسمي توان ولري. ب په ټول عمر کې 2 ځله پر هر مسلمان. جیم په ټول عمر کې 4 ځله پر نارینه مسلمان. دال په ټول عمر کې 1 ځل پر صغیر او کبیر مسلمان. ستاسې وخت شروع شوی، 15 ثانیې وخت لرئ او په دقت سره راته ځواب راکړئ. کوزنی الف. مګر تاسو په نظر یو ډول خفه راغللی. راځئ یو لوبه به وکړو. 2 نمرې ورته پیشنهاد کړم، تېر شي ورنه. نه موږ 100% مطمئن یو چې زموږ دا سوال صحیح. محمدي صاحب خو سم ستنه ده. موږ 100% مطمئن چې 100% اوس یو 100% چې موږ سوال کې. یعنی معنا ده کله چې یو چاته پیشنهاد کېږي معنا هغه خلک په بریا کې دي. اگر مطمئن هم نباشیم قطعا استعداد خود با 2 نمره زیر سوال نمیاریم. واو، ولی جواب شما درست است. ماشاءالله، بسیار عالی. قدرمنو دوستانو، نن خپرونه ډیره جالبه ده، ډیره په زړه پورې ده
ګروپونه یو بل ته چیلنج ورکوي خو زه به راشم بي ګروپ ته له خپلو تخنیکي همکارانو هیله وکړم چې تاسې د بي ګروپ لپاره پوښتنه چمتو کوئ. اسلامي نظام ټینګ کړئ، د مجاهدینو قربانیو ته درناوی وکړئ، عمومي عافیت ته ژمن اوسئ، له انتقامي کړنو څخه ډډه وکړئ. دا سپارښتنې چا او څه وخت یې وکړې؟ الف خلیفه سراج الدین حقانی له فتح وروسته. ب مولوي محمد یعقوب مجاهد د اسد پر 40مې. جیم امیر المؤمنین حفظه الله تعالی تر فتح وروسته په لومړي اختر کې. دال مولوي امیر خان متقي په یوه کنفرانس کې. ستاسو وخت شروع شوی دی، اوس به معلومیږي چې د دې پوښتنې لپاره څنګه ځواب ویل کیږي. فیضي صاحب خاموش او په خاموشۍ کې یې ویلې چې د جیم ګزینه یعنی امیر المؤمنین حفظه الله تعالی تر فتح وروسته په لومړي اختر کې. جنتی صاحب مطمئن هستی؟ امیر خودم خواندم بله 100%. 100% مطمئن هستی و من 100% پیشنهاد 3 نمره را برات میکنم. بیاین بگذارین از جوابتان. استاد اونا زیاد گپ زدن، استاد میگم جناب گوینده صاحب اونا زیاد حرف زدن، حرف زدن هم میگذاریم با در آخر نتیجه رو میبینیم. الان 3 نمبر نه که من میگم 10 نمبر هم میتونیم مقابل نداریم. منګه بخید 200% مطمئن ان شاء الله په خپل سوالونو باندې په خپل ذهنو باندې 100% گزینه جیم درست است. همکارای ما و دوستای ما ماشاءالله بسیار تمرکز و درسشون بالا است. این چیزی است که عمومی جنرالی کلیگ راجع به این میفهمن. او ل نیک مرغه چې ستاسو له دې پوښتنې ځواب بیا هم سم دی. مبارک دی وي ماشاءالله. ډېر علي په زړه پورې اعتماد به نفس بهتر از هر چی می باشه. دقیقاً مطالعه پلاس اعتماد به نفس. د تمرکز ځانګړو مینوالو لوی اختر مو بیا هم مبارک شه. تاسې را سره اختریزه خپرونه ګورئ. په خپرونه کې ډېر زیات جالب هغه څه دی چې نن دواړه ټیمونه په مساوي توګه تر اوسه پورې روان دي. خو اوس ورځو د تالار د ګډونوالو نوبت دی او هغه پوښتنه چې دوی ته راجع کېږي ورڅخه مطرح کوي. خدای دې وکړي چې دوی وتوانېږي ځواب یې ووایي. له خپلو قدرمنو همکارانو نه هیله کوم چې د تالار د ګډونوالو لپاره پوښتنه چمتو کړي. په نړۍ کې څو اسلامي هیوادونه شتون لري؟ در جهان چند کشور اسلامی وجود دارد؟ الف 80 اسلامی هیوادونه، ب 55 اسلامی هیوادونه، جیم 15 اسلامی هیوادونه، دال 50 اسلامی هیوادونه. تاسو دغه ملګري ته مایک ورکړئ. لومړی ګوته همده جګه کړې وله. مهرباني. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قفس بشکن به پرواز و مستی کن که بر آزادگان داغ اسارت سخت ننگین است. با سلام احترام خدمت گوینده موفق ما روشن صاحب، حاضرین در تالار، تیم های رقیب و همچنان بیننده های عزیز تلویزیون ملی، یک سلام خاص خدمت فامیل محترمم و عید قربان از صمیم قلب به تمام شما ملت غیور افغانستان و تمام جهان تبریک گفته و انشالله یک عید پر از صمیمیت، پر از محبت کنار فامیل های خود داشته باشید. و نسبت سوال به ما گزینه دال انتخاب میکنم 57 کشور اسلامی. 57 ولی متاسفانه که من نمیفهمم که جوابتان درست است یا صحیح است. و نامت نگفتی؟ با حضر معذرت اسمم شایان خیرخواست. شایان جان عیدت مبارک باشه. همچنان. ماشاءالله صحبت‌هایت بیخی یک خبرنگار واری بود و آینده تان هم انشالله که مواصل هستیم، بسیار روشن به نظر می آید و امو هدفی که برای خود تعیین کردی برایشان میرسی و از طرف ما و همکارای ما عید برای تبریک باشه و خدا کنه که جواب درست باشه. شایان جان گفت که در جهان 57 کشور اسلامی وجود دارد و جواب شما درست است. مبارکتان باشه. ماشاءالله بسیار عالی، بسیار خوب. درنو دوستانو نو راسره اوسئ. ورزو یوه لنډه دمه او تر دمې وروسته بیا هم له تمرکز سره اوسئ او تمرکز خپرونه دا وارې اختریزه خپرونه ده او ډېره په زړه پورې ده. تر لنډې دمې بېرته راګرځو. رازا رازا د مینې ډک اختره عمارت دی، راغاړې اوسه جانانه بختوره عمارت دی. رازا رازا د مینې ډک اختره
تمرکز ځانګړې اختریزې خپرونې قدرمنو مینوالو خوږو لیدونکو ستړي مه شئ تاسې خپرونه ولیدله چې تر اوسه پورې ډېر په زړه پورې روانه ده. ورځو بیا هم یوازې 2 پوښتنې له الف او بي ګروپ څخه کوو. تر هغې وروسته ورځو ما تاسو ته ویلي ول چې د خپرونې په منځ کې یو ګیم هم لرو. نو راځو لومړی پوښتنې مطرح کوو، تر هغې وروسته ګیم ته ورځو. له ګیم وروسته بیا هم ستاسې نوبت را رسېږي، تاسې هم د خپلې پوښتنې لپاره امادګي ونیسئ. نو اماده یاستئ؟ دوی بالکل اماده دي او زما ګرانو همکارانو تاسو دوی لپاره پوښتنه چمتو کوي. د مساحت له مخې د افغانستان کوم ولایت لوی دی او ډېرې ولسوالۍ کوم ولایت لري؟ الف لوی ولایت هرات دی او ډېرې ولسوالۍ ننګرهار لري. لوی ولایت فراه دی او ډېرې ولسوالۍ خوست لري. لوی ولایت هلمند دی او ډېرې ولسوالۍ بدخشان لري. لوی ولایت کابل دی او ډېرې ولسوالۍ جوزجان لري. ستاسې وخت شروع شوی دی. څه جالب سوال، لکه موږ تاسو وایو چې موږ د خپل هیواد د جغرافیې په هکله د معاصر تاریخ په هکله پوهیږو، نو تاسو وګورئ ډېر جالب سوال یې راوستی دی. 4 3 2 1 او بالاخره دوی ونه توانېدل چې دوی د دې پوښتنې لپاره ځواب ووایي متاسفانه. نو د دوی د پوښتنې ځواب بالکل سم نه دی. قدرمن دوستانو را سره اوسئ. د الف ګروپ خپله لومړی یعنې په دغه خپرونه کې اولینه پوښتنه وه چې ځواب یې نه کړه. تر اوسه پورې ټولو پوښتنو ځواب ویلی و، لومړۍ پوښتنه یې ځواب نه کړه. ورځو د بی گروپ ته. بخاطر از اینکه تیم بی یک ذره روحیه بگیره، قسمی که دوست ما گفت یک ذره بسیار آرام هستند، یکی خواب میبره، یکی خاموش است، فقط سرتیمشان از طرف اونا گپ میزنه دیگه. با خاطر ما قصدن اشتباه کردیم گفتیم باش یک ذره روحیه بگیره. اینا میگه که این همه چیز وقت معلوم میکنه. چیزی که عیان است چه حاجت داره بیان است روشن صاحب گرامی. خلاص ما عیان خیر ببینیم روشن صاحب بگه لطفتان که د حق ما کردین ما را بیدار کردین. شکر. درنو لیدونکو را سره اوسئ. ورځو د بي ګروپ ته وګورو چې دوی کولی شي خپلې پوښتنې ته ځواب ووایي او که نه. نو زه له خپل همکارانو هیله کوم چې د دوی لپاره پوښتنه چمتو کړي. قرباني په چا او څه وخت واجبېږي؟ څه جالبه پوښتنه. د لوی اختر اړوند قرباني په لوی اختر کې کېږي. الف چې مسلمان وي او په کور کې د یوې میاشتې خرڅ ولري. بی چې مسلمان وي او په کور کې د 1 کال خرڅ ولري. جیم چې مسلمان وي او د لوی اختر په ورځ د زکات د فرضیت په اندازه نصاب ولري. او دال ټول غلط دي. ستاسې وخت شروع شو. 15 ثانیې وخت لرئ او تاسې کولی شئ یوه سمه ټاکنه وکړئ. 5 4 3 2 1 و گزینه جیم. درسته. جیم گزینه بیخی سمه. این که تا هنوز فیصله نگردیده، ما مشوری از اینا را نمیگیرم، بر شما یک پیشنهاد میتم. 3.5 نمره براتان میتم بانین. نه ما اگر می جواب ما حتی غلط هم باشه از جواب نمیگذریم و انشالله مطمئن هستیم که جواب ما کاملا درست این است. ضد افغانیت است نه یا اعتماد به نفس؟ اعتماد به نفس است. اعتماد به و نفس که پلاس گتیم پر مطالعه و نره پلاس بگتی که فکر بایلی است. هم پر نره ببایلی. اوه. نو انشالله چی تردیده مسیح باید اونا رو ناامید نکنیم که ما را روحیه داده و جواب ما غلط باشه. از خاطر از اونا باید ما زیاد دقت کنیم که ما را بیدار ساختن. جنتی بله. شما سر همکارای تکنیکی صدا بکنین، چون من نمیتونم. صدای ما میلرزه، پای دست ما میلرزه، ما جرأت ندارم چون ما شما را دوست دارم. شما سرشان صدا بکنین بگوین که جواب ما درست است یا غلط. از همکاران تکنیکی میخواهیم که جواب ما درست است یا غلط به ما نشان بده. واو چقدر دوستت داره. مبارکتان باشه. تشکر. چقدر خوش شدن، چقدر خوش شدی. باید لذت ببریم میده است دیگه. نو را سره اوسئ. تمرکز خپرونه ده. په دې خپرونه کې موږ له فکر او دقت سره څخه کار اخلو. اوس ورځو یوې جالبې صحنې ته، یوه داسې برخه ته راخلو چې هغه گیم ده او تاسو دا گیم را سره وګورئ، بیا قضاوت وکړئ چې په زړه پورې و او که نه. درنو لیدونکو د تمرکز ځانګړي اختریزې خپرونې مینوالو، تاسې را سره خپرونه ګورئ او زما په مخ کې یو لوښی دی چې په دې لوښي کې واړه واړه توپونه دي. نو کله چې همکاران راوړل ما فکر کوو چې په دې به موږ والیبال کوو، خو بیا ویل چې نه په دې والیبال نه کوو، د دې په منځ کې یو څه شی دي، داسې یو قسم ته معلومیږي چې څه شبکې وي. خو په دې کې چې هر څه شی اوسېږي 2 ګروپونه له ما سره دي، دا زموږ د ګډونوالو له جملې څخه دي. که په دې کې پوښتنه وه
دوی به پوښتنې ته ځواب وایي که په دې کې کومه جمله وه هغه جمله به لولي او که په دې کې داسې څه ول چې یو څه شی دې وخوړل شي دلته له موږ سره ځینې مواد دي چې هغه خوړل کېږي که دوی ته راووتل پکې نو هماغه به وخوري. سمه ده تاسې آماده هستید؟ آماده هستین؟ اجازه است من ایره خلاص کنم یک توپ بگیرم؟ به نمایندگی خودت یک دانه را میگیرم، درست است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یک بالا گرفتم. من نمیفهمم که دایی چی است. شما هم نمیفهمین نه؟ خدا میفهمه، خدا میدانه که دایی چی است. من ایره خلاص میکنم. هرچی باشه خطرناک نباشه. خطرناک نباشه. مقصد یک وقت یک گیم بود، یک نفر باید ما را میگرفت یا گشتم در دست خود میگرفت. ببینیم که چی میشه. نه انشالله دو چیزا خطر. اجازه است خلاص کنم؟ صحیح اجازه است. بسیار جالب، بسیار جالب. انانس برنامه تمرکز. تو باید انانس برنامه را بتی. کامرا در اختیارت است، مایک در دستت است. سلام عرض ادب خدمت شما هموطنان عزیز حاضرین در تالار و دو تیم رقیب که در کنار هم قرار گرفتند. عید سعید قربان اولتر از همه به شما هموطنان عزیز که چی در داخل از کشور هستی و چی در بیرون از کشور هستی تهنیت عرض می دارم و می بینم که دو گروه جوانای فعال آمدن و می خواهند رقابت و برگزار کنند. ببینیم که هی هموطنان ما چی رقم سرشار هستند و پاورفول گفته یگان تا انرژی دارن ندارن. تاسو ولیدل چې دې ځوان د تمرکز خپرونې انانس ورکړ او ډېر جالب و. ورځو عزیز الله جان ته نه بلکې د دې ګروپ ته دا ملګری ډېر لرې ولاړ ده لاس کې خو هېڅ شی نشته دي داسې ورزشکار غوندې ښکارې. تو آماده هستی به گیم؟ نامت نگفتی؟ احمد سروش. احمد سروش جان چی خوب انگشتری را در دست بخ. من هم زیاد خوش دارم اما ندارم. خب بیا تو یک توپ از اینجا بگی اما قسمت تا ببینیم که چی است. خب بگی خودتون بگی. خودم بگیرم. نماینده هستم. خب اینا یک دانه را گرفتم. خالی نباشه. ببینید خالی باشه. نه خالی خو نیست، یک چیز خدا را خلاصش کنم. بیا توکل و خدا ببینیم. نشه که ملاق زدن باشه که یک چند ملاق بزنی. ها؟ میزنی ملاق. میزنی؟ آفرین. باشه هر چیز باشه دیگه. او میگه خواندن این جمله 5 دفعه. تو بخوانی چی گفته؟ توی را بخوان. کشتم شپش خنده نکن بخوان. کشتم شپش شش بارا. یک دفعه باز بخوان. اینا 5 دفعه گفته. 5 دفعه را بخوان. سروش جان الا. کشتم شپش شش بارا. کشتم شپش. بخوان 5 دفعه پورا نشد هنوز. کشتم شپش شش بارا. کشتم شپش شش بارا. کشتم شپش شش بارا. جای چی رقم جمله بود؟ کشتم شپشک ششپاره. تو چی خواندی؟ ایره کدام مسلمان نوشته کرده بود؟ چی سخت است. اما بسیار جالب نبود؟ والله کلگیش داشتین اینجا شده تو استفاده شده. همه شش گفتی؟ چطور بود؟ والله خوش آمد؟ خب صحیح است. درنو دوستانو ما تاسو ته ویلي ول چې په دې خپرونه کې به شوخي او ټوکې ټکالې مو اوسېږي. دغه زموږ ملګري دا جمله 15 دفعه ونه شوه ویلی خو خیر هدف زموږ شوخي ده گیم دی تاسو ته سرګرمي برابرول دي. نو ورځو دې ګروپ ته مخکې له دې نه چې دی ځان دا وپېژني زه به ورته وایم چې راشه ته اول یو بال واخله له دې ځای نه یک بال از اینجا بگی باز گپ بزنیم. تو یک دانه بگی صحیح شد. آل در جای خودت برو. آل خودم معرفی کو. سلام خدمت شما روشن صاحب، خدمت حضاران در تالار و خدمت تمام دوستایی که ما را از پرده تلویزیون میبینن. از صمیم قلب خود عید سعید قربان تبریک و تهنیت برایشان عرض میدارم و از خداوند منان خواهشمندم که قربانی های دوستا را به درگاه خود قبول بگشتند و این توبم که ما انتخاب کردیم انشالله یک
بسیار یک سوال خوب برای ما که بتونیم پاسخ بدیم و گروه خود برنده کنیم. توکل به خدا. او را خلاص کو ببین که چی است. یلا خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. باش ببینیم که داخل از یلا خیر. چی است؟ اینجا نوشته است که پرودیوسر برنامه $1,000,000 به شما پرداخت خواهد خب کرد. بیا ما ببینیم که 2 میلیون نباشه. گفته برای شما سخن جالب سال 1404 چی است؟ آره تو بگو برش خودت. سخن جالب سال 1404 چی است؟ آیا کدام سخن جالب است؟ سخن جالب سال 1404 برای ما است ولای مولایی صاحب. ولای مولایی صاحب. واقعا جالب و بسیار جالب بود و تو هم جالب گفتی که بیخی. نو راځه اوس بیا ورشو د بل ګروپ لپاره دلته یو ځوان ډېر داسې منظم ولاړ دی او غواړي چې دی هم په ګیم کې ګډون وکړي. احمد یار صاحب دلته خو 3 بالونه پاتې دي نو زه وګورم چې څه به اوسېږي. زه راواخلم که خپله راخلې نه ته یې راواخلې ځکه چې بیا ما ته ونه ویل چې دا خو ښه ښه ته دا مې ځان ته لږ نږدې ونیسي ته راسره خبرې کوه زه بیا راوالم. صحیح ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مقصد دا خو راته خالي ښکاري لکه چې قسمت دې ښه پوچ دی. واده دې کړی دی؟ زه ودې هم نه که بېغمه اوسېږه دا خو تش ښکاري. خلاص یې کړم دا څنګه بیخي خوځېږي نه. ښه قدرمن دوستانو احمدیار وویل چې ته دغه کاغذ راوخله خلاص یې که ویې وایم چې شبکې دي توره چې خلاص یې کړمه. از 100 الی 70 حساب سرچپه یعنی از له 100 نه تر 80 پورې به ته ښکته راځې چې پکې غلط هم نه شي. له 100 نه به راځي ښکته. مهرباني. 99 99 98 98 99 شپږ 9 15 15 15 څلور 9 2 9 3 9 څلور 9 نه چېرته ځې پر یوه لاړ شه. ځه خو مخکې که نه 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 ته شاته لاړ شه. ته خو 2 9 3 9 پسې لاړلې 2 9 1 9 داسې لاړ شه. 1 9 یا 9 اتیا 9 اتیا 9 اتیا اتاتیا اتاتیا واتیا واتیا شپږ اتیا آفرین 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 15 اتیا څلور اتیا 3 اتیا یو اتیا 3 اتیا یو اتیا آفرین 2 اتیا یو اتیا نه یو اتیا په څو دي؟ اتیا یو اتیا 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 9 آفرین 9 اتاویا 9 اتاویا واویا واویا آفرین شپږ 15 څلور 3 2 آفرین یو اویا آفرین اویا اوس بېرته تو خارج روان ده. مننه ډېر ښه دي ویلې. احمدیار صاحب خوند یې وکړه ولا دې سلیپونه دې پکې وکړل. نوي ته چې راورسېدلې نوي ته چې راورسېدلې بېرته یې مخ په بره منډه کړله. ډریوري دې یاده ده؟ زه په دې پوهېږم چې ریوس به بیخي لاړ نه شي. ښه دې ملګري خو تاسو ولیدل چې له حساب نه سمې دوړې وویستلې او اسانه هم نه ده. له 100 نه تر 80 پورې سرچپه حساب سخت هم دی که نه خو دومره هم سخت نه و لکه تا چې سر کوم سخت کړه. ښه داسې نه تاثیر لاندې مه راځه که نه. یوازې 2 بالونه پاتې دي او 2 ځوانان پاتې دي. دا یو تاسې واخلئ خلاصوی مه او دا یو دانه ته خلاصوی مه. قدرمنو دوستانو وبګورو چې د دوی قسمتونه څه راخیږي. نو تاسو دا مایک ماته راکړئ زه به درته ووایم همین بالا تو په خلاص کو ببین که چی است دایی. توکل به خدا. همین تو ایتو کو میشه این رقم آله خیلی ایره با ما بگی من ببینم که بیبی توکل به خدا که چی باشه. چی نوشته کده؟ خوردنی گیلاس. تو مرا لا الحول. خوردنی گیلاسک. ورخطا نشو من ایره
تو میمانم خیر است پیدا میشه. همون چیزی را که تو میگی گلاسک و اشپشک میبینی حالا که چی است. ایره پس اینجا میمانم خیر است. اینجا ما 2 گلاس داریم میبینی اینا بسم الله الرحمن الرحیم اینا 2 گلاس همه که گفته خوردنی گلاسک یعنی چیزی که در این گلاس هستن تو میخوریش کدامش انتخاب میکنی یک دانش انتخاب کو نه راست نگو برش که طرف چپ نبریشه بان که خودش انتخاب کنه اینا 2 دانه است در مابینش شاید امی کاغذ باشه خدا نکنه و شاید یک چیز دیگه باشه یکش انتخاب کدامش انتخاب می شما باشن چی مشوره میتین کدامش انتخاب بکنه خورترک بگیره همون راست نمیگیره اینی ده بسم الله خیر قدرمن دوستانو ما چیزی نمیگم بیا خودت بگی که چی است ای تا خیر کنه روشن صاحب بیا روشن تخم است چی است تخم است بله. تو نشان بده چی جالبه ایره چه خوب نهفته ده کاغذک او راستی هم تخم است و ای که من نمیفهم حال قسمت حال نصیب خود معلوم میشه که خام است یا پخته به نظر من که پخته است پخته است بگه به ما بده بگه چرا سنگ نیست برو کار تکو بیا ببینیم چی میشه نه خود چی است مقصدی شاید چی میگه جوش باشه نه جوش نیست شاید پخته باشه چی میکنی تو که دستم خراب شد تا پیش کنم خلاص نه تو کدی خب پالوانی کدی خب خدا خیر دیگر را پیش کنه یک گلاس دیگر هم داریم تو بده خلاص کو تو میره خلاص کو مقصد هر چی باشه باید بخوریش اگر خوردنی باشه اگر سوال باشه جواب اگر خوردنی باشه هر چی باشه باید بخوری اگر نه این خو بازید این خو باخت برو ایرم میگه خوردنی گلاسک توکل به خدا چی جالب هستی اول از ما خواهم گلاس خوشم آمد چی خوب جور کده مقصد مزدار باشه چطور است مزه دانت مزدار باشه اگر این فقط امی تیشو باشه بازم میخوریش مشکل نیست نه معنا این نفر میبره این به باختن نامده این نفر فقط بانه جور میکرد خودت خلاص میکنی یا ما خلاص کنم خودت ما بله دیگه چیز نباشه که مرا نگزه لرم چی بکنی چی پشک شپش نباشه نه دیگه اوت یک چیز به خوردن نمیاره خب ان شاء الله صبر کن ببینم یلا خیر نمک است یکش میگه نمک است او خودت خلاصش کو بخور تو ببین چی است تو ببین توکل به خدا خیر چی است مرچ او حالا دلت دیگه من نمیفهمم دلت نه اما یک دانش بس است امورا چقدر تیز است خورتش کرد پیر خلا آفرین الا او برش بتن از یک دو شب گو الا بخو آفرین ماشاءالله چطور بود خوب بود مزه داد دیر شد نخورده بود میگه دیر شد من مرچ نخورده بودم من تکلیف میده دارم از خاطر حال چطور میشه بازی بود دیگه خیر است مشکل نیست قدرمنو دوستانو تاسو ولیدل چې گیم ډیر زیات جالب و او دې ځوان پکې مرچ وخوړه او داسې تیرې کړ نو او دې سړي مرچ ونه شو خوړل هغې ونه شو خوړلی دیدي چی رقم خورد کاش اون برآمد قبول میکنی گفتم گلاس خورده بگی ډیره زیاته مننه خیر ببینید شما برین در جایتان انشالله که باز در آخر برنامه میبینیم بفرمایین سلامت باشین
ګلونو لیدونکو ګیم مو ولید واقعا په زړه پورې و ډېر جالب و تاسو به هم لیدلی وي خوند به مو ورنه اخیسته اوسېږي بیا هم ورځو د پوښتنو نوبت دی او الف ګروپ نه پوښتنه کوو اماده یاستئ 100% اماده دي نور تخنیکي همکارانو هیله کوم چې تاسو د دوی لپاره یوه په زړه پورې پوښتنه اماده کړئ تر څو پورې دوی وتوانېږي چې ځواب وي ځکه دوی یوه پوښتنه سمه نه ده ځواب کړې پوښتنه ده چې د افغانستان د اسلامي امارت لخوا افغانستان په کوم کال فتح شو د افغانستان د اسلامي امارت لخوا افغانستان په کوم کال فتح شو 1498 هجري شمسي ب 1401 هجري شمسي جیم 1499 هجري شمسي دال 1400 هجري شمسي ستاسې وخت شروع شو فکر وکړئ تمرکز وکړئ او له هغې وروسته بیا یو سم ځواب راکئ 15 سلور درې دوه یو دال مقصد فکرتان باشه بسیار با فکر و دقت پیش برین همون کار رو انجام میدیم همون کار انجام دادین ولی متاسفانه که جواب شما غلط نیست بسیار خوب بسیار عالی مبارکتان باشه مبارک محمدی سوال بغوسه ای نه روشن خوشحال شوی او بالکل ډیر خو خنده دغه سیاره لګ خنده ډیر ښه دوی وشو کولی چې خپلې پوښتنې ته ځواب وایي قدرمن دوستانو نو په انتظار کې مې نه پرېږدو ورځو د بې ګروپ ته او د خپلو همکارانو هیله کوم چې د جنتی لپاره پوښتنه راوړي احرام در حج چیست و چی حکم دارد الف لباس مخصوص حج و نیت عبادت و فرض است یعنی حکمش فرض است ب لباس عادی برای نماز و واجب است جیم جمره زدن و سنت است دال همه جوابها درست است 15 ثانیه وقتان آغاز گردید مشوره بکنید فکر بکنید تمرکز بکنید و یک جواب خوب و درست را برای ما ارائه کنید 15 سلور جواب درې گزینه الف درست است دوه الف درست است یو روشن صاحب گرامی لباس مخصوص حج و نیت عبادت و حکمش چی است؟ فرض است حج ماشاءالله حاجی ها رفتن حاجی نصیبشون شد فرض حج میرن لباس احرام پوشیدن و فرض حج اجرا میکنن انشالله بتونیم که سال بعدی ما و خودت دوستای هموجه باشیم انشالله فرض خدا خواسته باشه خدا به دانت برکت کنه انشالله چی خوب گفتی فایزی صاحب 100% مطمئن هستی که جواب مصحم ده 100% انشالله طول 100% وایی شما چند فیصد 50% چند 50% 150 از ما کمی دور از بو خاطر چش پایین کمی نزدیک بیا که چند فیصد زیاد شود 50% 50 بله او تاسی ما 100% مطمئن هستم فایز ما در قانون اچ ام 100 پایان نیست حتی اگه غلط هم باشه چرا که ما سر از مطالعه کردیم تا جای خواندیمش و مطمئن هستم که مو گزینه درست است اگه غلط دارم آدم کدام گپی نداره یعنی لیمیت فقط 100 است بالای نه پایین است نه بالا است اما 100 لیمیت شدن سل مونږه ټاکلې انشاءالله چې سل نه ټیټ نه ځي که جګ تر 180 او 200 پورې هم خېږي او ستاسې ځواب دا دفعه نو بالکل سم دی ډېر ښه ماشاءالله ماشاءالله واقعا چې اختریزه خپرونه ده د خوشحالیو ډکه خپرونه ده او تاسو وشو کولی چې د خپلې پوښتنې لپاره ځواب وایي قدرمن دوستانو خپرونه ډېره جالبه ده لوبه ډېره په زړه پورې روانه ده څه کوو ورځو یوازې یوه پوښتنه پاتې ده نو تاسو د دوی لپاره پوښتنه چمتو کوئ د اختر لمونځ لومړی چیرته او په کوم کال کې ترسره شو الف په مدینه منوره کې د هجرت پر 2 کال په مدینه منوره کې د هجرت پر 3 کال په مکه معظمه کې د هجرت په 4 کال په مکه معظمه کې د هجرت په 5 کال ستاسې وخت شروع شو 15 ثانیې وخت لرئ ستاسې وخت شروع شو ډېر جالب سوال دی ډېره په زړه پورې پوښتنه ده څلور دال درې دال دوه او دال واو ما محمدی دوست صاحب دارم بفرمایید روشن صاحب محمدی صاحب یا رقم یعنی تو خوش معلوم میشه بالکل خوشحاله تو هم چیزی میگفتی گفتم ما دوست دارم در دقایق آخر جواب بودم گرچه قبلا دیرتر شد چرا که جالب شوه جواب دادن و خود یک چیز بازی درست است ولی جالبتر جواب و بسیار جالب است که جواب شما بالکل غلط است واو متاسفانه جالبیتش در چی بود؟ جالبیتش در امی بود که جوابشان
متاسفانه کې غلط بود. خو یوه خبره ته وکړم، د اختر ورځې دي، خوشحاليګانې دي، دلته ګټه او بایلل نشته دي. تاسو ولیدل چې دوی ډېر په زړه پورې مخکې لاړل، دواړه ټیمونه. خیر دې ویسي، ښه سیالي یې وکړله. چېرته ورځو؟ د څه شي وخت را رسېدلی دی درنو لیدونکو؟ اوس نو وخت را رسېدلی دی چې ستاسو پوښتنه را چمتو کړو. تاسې هم خپل قلم او کتابچې راواخلئ، پوښتنه له ځان سره یاداشت کوئ، او تر هغې وروسته کله مو چې ځواب ورته پیدا کړ له خپل شهرت سره په هغه شماره باندې چې ستاسو د تلویزیون پر سکرین راځي موږ ته راولېږئ، تر څو پورې موږ قرعه کشي وکړو، تاسو څخه یو خوش چانس وټاکو. نو له خپلو تخنیکي همکارانو نه هیله کوم چې د قدرمنو لیدونکو هغه په زړه پورې ښکلی او د اختر په خوشحالۍ کې چې کوم سوال ورته راغلی دی یا یې جوړ کړی دی هغه ورته وړاندې کړي. قدرمنو لیدونکو متوجه اوسئ، ستاسې پوښتنه ده چې په افغانستان امریکایي یرغل د کوم هیواد ولسمشر دولتي ترهګري وبلله؟ الف د لیبیا ولسمشر معمر القذافي، ب د عراق ولسمشر صدام حسین، جیم د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای، دال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین. تمه ده چې تاسې پوښتنه اخیستې اوسېږي، سم ځواب یې له خپل شهرت سره راولېږئ او د تمرکز خپرونې ګټونکي شئ. درنو دوستانو، تاسې پوهېږئ چې نن اختریزه خپرونه ده او اختریزه خپرونه له ځان سره ډالۍ لري. نو هغه څوک، هغه ټیمونه یا هغه وګړي چې له موږ سره ګټونکي اعلان شوي دي هغوی ته ډالۍ ورکوو. او په نننۍ خپرونه کې له موږ سره د بی ګروپ ګټونکی دی، مبارک مشه، تبریک دې وي درته. تاسو ته م ښه راغلاست وایو او ډېره زیاته مننه چې خپرونه کې مې ګډون وکړ. لکه مخکې چې مې وویلې په دې خپرونه کې ګټونکی او بایلونکی نشته دی. هغه څوک چې راځي دلته له موږ سره درېږي، خپلې تجربې له موږ سره شریکوي، خپل ځوابونه له موږ سره شریکوي، د خپل هیواد او سیمې په هکله معلومات له موږ سره شریکوي، لیدونکو ته معلومات ورکوي، دا په خپله ګټه ده. نو ډېره زیاته مننه چې راغللی، له موږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ او تاسې وشل کولی چې د لیدونکو لپاره نور معلومات چمتو کړئ. نو قدرمن دوستانو راسره اوسئ، دوی ته به خپل ډالۍ ورکړو، تر هغې وروسته به در سره خدای پاماني وکړو. قدرمن دوستانو راورسېدلو د ډالیو برخې ته چې د دوی لپاره ډالۍ په نظر کې نیول شوي دي. نو تاسو ته ډېر زیات مبارک واوسیږي دا بریا چې تاسې په تمرکز خپرونه کې ترلاسه کړه او د تمرکز له خوا نه دغه ډالۍ تاسې په ډېر څه قبوله کړه. مبارک مشه، بیا مو هم اختر مبارک شه. او فیضي صاحب ټیم غواړي؟ خوښه دی روشن صاحب. داسې غلی دې وویلې زوای ښه، مبارک دې وي درته. تاسو ته مبارک ژوندي اوسئ. او هغه ماته وایي جنتی صاحب چې زه خو یې ناخلم، میگم من نمیگیرم. بهتر است دیگه، خودتان میدونین دیگه. نه میگه خودت میدونی بده. برنده دیگه ماستیم، ما باید تعلق بگیریم. این خیر، مبارکتان باشه. مبارک، بسیار جالب، بسیار خوب بود. و بیننده های عزیز، این که امروز عید است و در خوشی های عید باید همگی سهم بگیریم و به دوستای خود، به هموطنای خود خوشی بدهیم. بیاین با تیم الف هم جایزه در نظر گرفته شده، برایشان میتیم. ستاسو دې مبارک اوسیږي. ډېره زیاته مننه چې راغلی ګډون مو وکړ، خوشحاله اوسئ. او محمدي صاحب خو همداسې راګوري راته، وایي که ډالۍ راته رانه کې بیا وایي غزني ته دې نه بیایم او د غزني میوې در باندې نه خورم. مبارک دې اوسیږي درته، مبارک دې اوسیږي. او عرب صاحب وایي چې زه خو ورته ډېر مخکې نه سترګې په لار وم چې ما ته باید ډالۍ راکړي. همداسې ده؟ من دقیقا میگم که باید ارزش وقت بسیار بفهمید. بسیار عالی، مبارکتان باشه. او همدارنګه د تمرکز د تالار د ګډونوالو له جملې څخه یو ځوان و چې هغه ته هم ډالۍ په نظر کې نیول شوې ده. تاسې راشئ که نه؟ مبارک دې وي درته، مبارکتان باشه. بسیار خوب، خیر ببینی، خیر ببینی. او راځو د ګیم د برخې ملګرو ته. د ګیم د برخې ملګرو ته نو هغه چا چې مرچ وخوړه هغه دې لومړی راشي. زه به نو چا چې مرچ وخوړه، قدرمن دوستانو تاسې دا ځوان ولیده چې د ګیم کې ورته مرچ راووته ورته لیکل شوي ول هر څه چې خوړونکي دي یعنې په هغه ګیلاس کې ول هغه به خوري او هغې کې مرچ او دم پرته له دې چې فکر وکړي ویې خوړه، یعنې معنا ګټل ول او وی نه غوښتل چې ویې بایلي. تاسې همدا اوس مې د څېرې ته ګوري داسې سور اوښتی دی او مرچ هم ډېر جالب و چې ډېر تریخ و. مبارک دې وي درته.
ګوره اوس هم خبرې نشي کولی ښه. درنو دوستانو د تمرکز خپرونې ځانګړو مینوالو بیا مو هم اختر مبارک شه. دا وه زموږ اختریزه ځانګړې خپرونه چې درته وړاندې مې کړله. تمه ده چې خوښه شوې مو اوسیږي. که تاسو غواړئ چې دا خپرونه زموږ په ټولنیزو رسنیو باندې هم وګورئ، کولی شئ چې RTI پښتو ته سر ورښکاره کوئ او تمرکز او زموږ نورې ټولې اختریزې خپرونې پکې وګورئ. تر بیا او بلې خپرونې ما ته زما له ټول تخنیکي ټیم سره اجازه راکړئ. لوی الله مو مل، هره ورځ مو اختر او اختر مو بختور شه.